سلامونه ملګرو، په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت د درېیمې مطالعاتي ساحې یعنې د مهالویشو د جوړونې د مطالعاتي ساحې اولنی فعالیت تر بحث لاندې نیسو. دغه اولنی فعالیت د پلان جوړول دی. لکه څنګه چې مخکې وویل شوه چې په هرې مطالعاتي ساحې کې د هغه د تطبیق لپاره پلان جوړیږي. اوس د مهالویشو د جوړونې د مطالعاتي ساحې اولنی فعالیت هم د پلان جوړول دی. د دې لپاره چې د دغې مطالعاتي ساحې لپاره پلان جوړ شي، نو د ځینو اسنادو څخه استفاده کیږي د انپوت په توګه، لکه د پروژې د چارتر، د پروژې د پلان، د محیطي عواملو څخه او د ادارې پورې د اړوندو پالیسیګانو او اسنادو څخه. او بیا د ځینو وسایلو څخه استفاده کیږي، لکه ناستې دایریږي، د متخصصینو څخه استفاده کیږي او همدارنګه معلومات تر تحلیل لاندې نیول کیږي. او د دغې پروسې نتیجه د مهالویشو د جوړونې د مطالعاتي ساحې لپاره د پلان جوړول دی. لکه په درېیمه مطالعاتي ساحه کې اولنی فعالیت د پلان جوړول دی او دا د یو سند په توګه باندې په پروژې کې رامنځته کیږي. او بیا هم دغه پلان چې د درېیمې مطالعاتي ساحې د تطبیق لپاره رامنځته کیږي د پروژې د عمومي پلان سره فرق لري، اما بیا هم د عمومي پلان یو جز دی.